راځم دوستانو اوس ایسی سیستم ته یعنې څنګه کولی شو په ایسی سیستم کې امپیر کیلوواټ ته واړو یا امپیر پیدا کو یا هم کیلوواټ پیدا کو. نو راځم مستقیما سوال ته لکه څنګه چې موږ په یو مخکې له دې نه په ډي سي سیستم کې یو سوال درلودی او هغه سوال مو حل کوي او په ډي سي سیستم کې مو څنګه وکولی شو چې واټ له راکړل سوي امپیر ولټیج څخه پیدا کړو. اوس په دې سوال کې موږ غواړو چې تاسو ته دا در وښیو چې څنګه کولی شئ چې درکړل سوی امپیر واټ ولټیج او پاور فیکټور څخه دغه لاسته راوړئ په سنګل سیستم کې یا سنګل فاز ورته وایي یا یو فاز سیستم کې څنګه کولی شئ چې تاسو واټ پیدا کړئ یا کیلو واټ پیدا کړئ. په سنګل فیز سیستم کې موږ فارموله لرو پی مساوي کیږي وی ضرب آی کوساین تیتا. پی چې مساوي کیږي پاور ته د پاور سمبول ده او وی سي ده د ولټیج سمبول ده او آی سي ده د کرنټ سمبول. لکه څنګه چې مخکې تاسو تر دې ځایه پورې خو مخکې هم تاسو ورباندې پوهیږئ. راځم کاس تیتا ته یا د کاس یا کوساین تیتا څه ته وایي؟ کوساین تیتا پاور فیکټور ته وایي. موږ تاسو په ایسی سیستم کې پاور فیکټور لرو. پاور فیکټور اصلا د اپیرنٹ پاور او د ریل پاور ترمنځ زاویې ته وایي چې دغه زاویه ته د کوسن تیتا په نامه یادېږي چې کله بیا موږ دا په ایسی سیستم کې دغه کوو چې دا یو ځانګړی بحث دی انشاءالله په راتلونکي کې ورباندې بحث کوم پر پاور فیکټور باندې هم. نو مستقیما راځم سوال ته. په سوال کې وایي تاسو د برېښنا مصرف په کیلوواټ باندې وښیاست په یو فاز ایسی سیستم کې چې کله چې موږ تاسو 0.8 پاور فیکټور ولرو او د دې ترڅنګ 15 امپیره کرنټ ولرو او 210 ولټیج ولرو سپلای ولټیج ولرو. نو زموږ مصرف شوی برېښنا په کیلوواټ باندې به څومره وي یا مثلا دغه راکړل شوي قیمتونه په برېښنا یو فاز سیستم کې له څومره کیلوواټ سره برابریږي. نو راځم دغه ته سوال ته حل ته راځم. دغه راکړل شوې ډاټا ده لکه څنګه چې تاسو ګورئ پاور فیکټور سي 0.8 ده او کرنټ سي 15 امپیره ده ولټیج 210 ولټه دی. چې دا ایسی سیستم ده یو فاز سیستم ده ځکه موږ په ایسی سیستم کې دوه سیستمه لرو یو سنګل فیز ورته وایي یو 3 فیز ورته وایي. نو دلته موږ یو فاز سیستم یا سنګل فیز سیستم کې فارموله درته ښایي. په سنګل فیز سیستم کې لکه څنګه چې ما درته وویل فارموله یې مساوي کیږي پی مساوي کیږي وی ضرب آی ضرب کوساین تیتا. نو دلته موږ د وی پر ځای باندې ولټیج لیکو 15 امپیره لیکو او پاور فیکټور په خپل دغه باندې فارمولې ته اچوو دغه ډاټا. نو 200 ضرب 15 ضرب 0.8 به مساوي سي 880 واټ سره. اوس دا خو په واټ سره ده موږ غواړو چې په کیلو واټ سره یې وښیو. نو 880 پر زر باندې تقسیم کړو 0.8 کیلو واټه زموږ د برېښنا مصرف په کیلو واټ سره موږ پیدا کړئ. نو دا ول د امپیر څخه کیلو واټ لاسته راوړل یا د امپیر و کیلو واټ تبدیلول اصلا تبدیلول نه لږ موږ تاسو محاسبه کوو چې څنګه موږ په یو سرکیوټ کې په یو سیستم کې که هغه موږ ته هغه که ایسی سیستم ده په سیستم کې په دغې فارموله باندې لاسته راځي په ډي سیستم کې لکه څنګه ما په مخکې سوال کې چې درته حل کړه په هغې کې له هغې فارمولې څخه لاسته راځي. نو موږ غواړو لکه د دې سیستم مثال ما سولر سیستم درکړي چې سولر سیستم د شمسي تختې پر شا باندې لیکلي وي چې دومره ولټیج ده دومره کرنټ ده که ته غواړې چې پاور پیدا کړي مثلا ولټیج په امپیر کې ضربه تا ته پاور درکوي همدارنګه ولټیج هم لاسته راوړلی سي لکه څنګه چې ما درته وویل پی تقسیم پر کرنټ باندې ولټیج لاسته درکوي او پی تقسیم پر ولټیج باندې موږ ته کرنټ لاسته راکوي یا امپیر موږ ته لاسته راکوي. نو همدارنګه په سنګل فیز سیستم کې هم که چیرې تاسو د کیلو واټ د معلومولو دپاره تاسو ته دغه درکړل سوي وي تاسو کولی چې له دغه فارمولې څخه کار واخلئ. نو دغه وه د نن ورځ موضوع چې دغه یو له هغه ابتدایي موضوعاتو څخه دی. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې نوې ویډیوګانې ترلاسه کړئ او زموږ دا ویډیو له خپلو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ تر څو زیاتو خلکو ته دغه ابتدایي معلومات ورسیږي. ډېره مننه دوستانو ښه وخت ولرئ.